په پخوانیو زمانه کې یو ډېر ځواکمن باچا تېر شوی دی چې له ښکار سره یې ډېره مینه وه. د دغه باچا یو ډېر ګران او روزل شوی باز و چې تل به یې د ښکار پر مهال د باچا په اوږه ناست و. دغه باز یوازې یو مرغۍ نه بلکې د باچا تر ټولو نږدې او وفادار ملګری و. یو ورځ باچا د ښکار لپاره په دښته کې ډېر وګرځېد. هوا ډېره ګرمه او باچا له سختې تندې څخه بې حاله شوی و. په داسې حال کې چې د اوبو په لټه کې و، یوې غونډۍ ته نږدې یې ولیدل چې له یوې ډبرې څخه د اوبو رڼې څاڅکي راڅڅېږي او لاندې یوې وړې ویالې ته تویېږي. باچا په ډېره خوښۍ خپل د سرو زرو جام راوویست او د ډبرې لاندې یې ونیو تر څو ډک شي. کله چې جام ډک شو او باچا غوښتل اوبه وڅښي، ناڅاپه باز په الوتلو راغی او په خپله مښوکه یې په جام داسې برید وکړ چې جام یې د باچا له لاسه پر ځمکه ولوېد او اوبه تویې شوې. باچا فکر وکړ چې باز شاید له ده سره لوبې کوي، نو بیا یې جام ډک کړ. خو دا ځل بیا باز په ډېر شدت سره جام وواهه او اوبه یې پر ځمکه توی کړې. دریم ځل هم همداسې وشول. د باچا د تندې شدت او ستړیا هغه دومره په قهر کړ چې خپله توره یې راویسته او د غوسې په حالت کې یې پر باز برید وکړ. باچا په یو وار د خپل وفادار ملګري باز ژوند واخیست. باز په وینو کې لت پت پر ځمکه ولوېد او ساه یې ورکړه. باچا چې لا هم تګ یې پرېکړه یې وکړه چې د هغې ویالې سرچینه وګوري تر څو په ډاډه زړه اوبه وڅښي. کله چې هغه د غونډۍ سر ته وخوت، د ویالې په پیل کې یې یو مړ شوی خطرناک زهري مار ولید چې په اوبو کې پروت و او خپل ټول زهر یې اوبو ته شیندلی و. په دې وخت کې د باچا پر سر لکه اسمان چې راوغورځېد. هغه پوه شو چې باز د هغه دښمن نه بلکې ژغورونکی و. باز هڅه کوله چې باچا له مسمومو اوبو وژغوري، خو باچا د خپلې غوسې په پرده کې د ملګري وفاداري ونه لیده. باچا په خپل عمل ډېر پښیمانه شو او په چیغو چیغو یې وژړل. د خپل وفادار باز په یاد کې یې د سرو زرو یو لویه مجسمه جوړه کړه او په دواړو ورځلونو یې دا دوه لوی حکمتونه ولیکل تر څو د راتلونکي نسلونو لپاره درس وي. پر ښي وزر یې ولیکل: دوست تل ستاسو دوست دی، ان که ځینې کارونه یې ستاسو د درد او خفګان سبب هم شي. پر چپ وزر یې ولیکل: د غوسې پر مهال هر ترسره شوی عمل په بېخمانۍ او ناکامۍ بدلیږي. هیڅکله د غوسې په وخت کې پرېکړه مه کوئ، ځکه چې یو غلط عمل کولی شي د ژوند تر ټولو وفادار انسان درنه واخلي.